السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سیمین میډیا یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ ویاست. قدرمنو لیدونکو نن مې درته بیا ډېر په زړه پورې پروګرام چمتو کړی دی چې دلته نو د درو ودونو پروګرام دی چې په کندهار کې د درو ځوانانو ودونه وه چې نقیب الله فیضي، بلال احمد فیضي او منیر احمد فیضي د دې درو ځوانانو ودونه وه د کندهار په عینو سالون کې. نو د پیل تر پای پورې دغه مراسم را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ساعت به مو را سره تېر سي. دلته نو قدرمنو دوستانو د زومانو د کور مخ ته په زیات شمېر سره موټران او ځوانان او خلک راغلي وه چې د ورا دپاره امادګي ونیسي او ورا ته ولاړ سي. نو امادګي شروع سوله، موټران روان سوله. د لومړي زوم منیر احمد جان د خسر د کور خواته چې هلته نکاح وتړل سي او د نکاح مراسم ترسره سي. دوستانو موټرانو په زیات شمېر سره بیخي زیات موټران وه چې ځوانان ډېر زیات راغلي وه او ډېره غټه ورا وه. داسې وراوې ډېرې کمې تر سترګو کېږي. دلته نو د منیر احمد جان د خسر کور ته راورسېدو کوڅې ته. دا د لومړي زوم منیر احمد جان د خسر د کور کوڅه ده چې موټران ورکاټېږي او هلته درېږي، بیا به نو د خیره سره نکاح تړل کېږي. بلني دوستانو زموږ د پښتنو دود دی کله چې خیشان راځي نو په لاره کې بیا سپلني ورته دودیږي. نو خیشان راورسېدله، زومانو د زوم ورونو وو، دوستانو قریبان ټول بس راورسېدل د خیره سره. منیر احمد جان چې سپینه کورتۍ یې خړه کمه کورتۍ یې اغوستې ده، ښایسته غاړه، تاسې وینئ. شاته نو نقیب الله جان ورپسې دی او راځي د نکاح ځای ته. دلته تاسې درې سره زومان وینئ دوستانو چې ناست دي او د منځ د زوم نکاح تړل کېږي. غاړه او خانچې راورسېدلې دوستانو، کورتۍ هم راورسېده، د ملا صاحب مخ ته یې کښېښوله. ډېر ښایسته غاړه، ښایسته کالیګان او ښایسته کورتۍ ورته اماده کړې ده. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النكاح سنة من سنة سيد الأنام، فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه العظام. كما قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ألا تعولوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح سنة من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا يجوز النكاح إلا بحضور شاهدين العاقلين البالغين بالحر والحرتين. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستانو خطبه او نکاح وتړل سوه، دعا کېږي. د دعا وروسته به نو د خیر سره بیا په زوم باندې د کالو اغوستلو مراسم وي او بیا به ځو د بلې نکاح لور ته. تاسې راسره اوسئ چې ټوله پروګرام باندې خوند واخلي او د کندهاریانو په ودونو ځان خبر کړي او ویې ویني. منیر احمد جان یې راولاړ کړي، کالي ورباندې اغوندي، خسر ماشاءالله ډېر ښایسته غاړه ورکړې ده او ډېر ښه خوند هم ورسره کوي.
نکاح کې نو دوستانو هغه د کالو اغوستلو ځای وایي تر ټولو ښه ځای دی. ما خپله نه ده کته خلک وایي چې تر ټولو ښه ځای دی. ځوانان ټکان ورباندې کوي، ملګري ټوله خوشحاله دي، دوستان ټوله خوشحاله دي. کورتۍ یې ورباندې واغوستله، اوس په ښایسته لونګۍ هلته نو د پیسو خونۍ ورباندې اوس خلک پیسو ته ورحمله کړي. بس نو ما ته دا وارې شی نه راورسېدی دوستانو، پیسو ته مې لاس نه ور ورسېدی. ماشاءالله ښایسته لونګۍ یې ورته وتړل، کندارۍ لونګۍ ښه خوند ورسره کوي. خدای بس ښه نیکمرغه ژوند ورکړي. کله چې کالي په واغوندي بیا نو مولوي صاحب ملا ورتړي ته ځو، نو ملا یې ور وتړله. اوس به نو د مشرانو د دوستانو قریبانو سره روغبړ کوي، هغه مبارکي ورته وایي. ځو د نقیب الله جان ورات ته د خیر سره دوستانو. د نقیب الله جان د خسر کراله ته به د نکاح مراسم هم ترسره کیږي. دلته نو راورسېدو د نقیب الله جان د خسر کره. تاسې وینئ دوستانو چې موټران کوڅې ته ننوځي، کالونې ته البته. ځوانان وینئ چې ټوله خوشحاله دي، ملګري یې د نقیب الله جان دوه زما نور هم ورسره دي، منیر احمد او بلال احمد او نقیب الله جان. نو تاسې وینئ دوستانو چې ډېر خوشحاله دي. خدای دې ښه خوشحاله ژوند ورکړي. نو دلته به نکاح څو شېبې وروسته وتړل شي، تاسې راسره اوسئ. كما قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ألا تعولوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنة من وسنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا يجوز النكاح إلا بحضور شاهدين العاقلين البالغين أو الحر والحرتين. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نو بالاخره دوستانو نکاح وتړل شوله او دعا کیږي. د دعا وروسته به د خیر سره په نقیب الله جان باندې هم د کالي اغوستلو مراسم ترسره شي.
اللهم صل على سيدنا د قبله جان باندې نو ښایسته غاړه واغوستله، اوس په ښایسته کرتي او همدارنګه پټو لنګوټه هم ورباندې واچوي او لنګوټه به ور وتړي. ښایسته کرتي او ښه خوند ورسره کوي ماشاءالله. بس نو دوستانو خدای دې هر چاته ښه نیکمرغه او خوشحاله ژوند ورکړي. دا نو د کندهاریانو دود دی، غاړه، کرتي، لنګۍ، خولۍ، همدارنګه بوټونه، دا بس ور په پښه کوي او ورباندې اغوندي تر څو ښه ښکلي ښکاره شي. نو نقیب الله جان ویني چې ښایسته لنګوټه مولوي صاحب ور وتړله او ډېره ښه ورسره ښکاري. بس همدغه د کندهاریانو ودونه دي، د کندهار دود دی. دا نو دوستانو واده نو بس په ژوند کې یوه ورځ ده چې راځي پر سړي باندې، او موږ نو بس بیا د بل پر واده ښه خوند اخلو. موږ عکاسۍ ته ځوان چاکلیټ ورباندې وپاشله، په دغه ځای کې هم زما لاس نه ورسېږي، ولې که زه چاکلیټ ته ورځغلم نو عکاسي خرابېږي او زه نه غواړم چې د چا عکاسي خراب پسې راسي. ښه ویډیو باید وسي. مولوي صاحب به ملا ورته تړي، بیا به وروسته روغبړ کېږي، د هغه وروسته به نو د خیره سره بیا د بلې ورا په لور باندې ځو. ښه ښایسته ساعت او انګشتري یې په رسته لاس ور په لاس کړه. ساعت دی البته، انګشتري هم ورسره ده، دا په رسته لاس باندې ور په لاس کې مولوي صاحب لاسونه یې وربش کړله. اوس په نو ځي د نورو مشرانو او د نور قریبان سره به هم روغبړونه کوي او هغوی به ورته مبارکۍ ورکوي. دوستان د نقیب الله جان نکاح مو وتړله، ځو د خیره سره د بلال احمد جان د نکاح مراسم تر سره کوو او نکاح تړو. بیا به وروسته د هغه څخه ځو سالون ته. دلته نو بس د ماښام اذانونه او لمنځونه سوي دي. ځو د خیره سره د بلال احمد جان د خسر کره، هلته به د نکاح هم تړل کېږي او بیا به وروسته ځو کندهار عینو سالون ته چې په عینو مینه کې موقعیت لري. دلته نو د بلال احمد جان د خسر د کور کوڅې ته راورسېدو او دلته به ځو نکاح به تړو د بلال احمد ده. نو بالاخره راورسېدو، ملګري او دوستان ټول ناست دي، د انتظار شیبې شماري تر څو مولوي صاحب نکاح وتړي. درې سره زمان حاضر دي او بلال جان یې په منځ کې ناست دي او ځوانان ویني چې ټول یو رنګ کالي کړي دي، د زوم ملګري دي. منیر جان ډېر خوشحاله دی او بلال جان ویني
تر څنګ یې نو نقیب الله جان هم ناست دي دوی دواړه ډېر خوشحاله دي. دا نو دوستانو د بلال جان د سرکنۍ له طرفه ښایسته غاړه او پټو بوټونه ګوشترۍ لونګۍ او دا شیان اماده سوي دي. دلته نو چاکلیټ راوړل د خوني دپاره چې بیا ورباندې خولۍ سي. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين بارك الله عليه وجمع بينهما بالخير. نو بالاخره نکاح وتړل سوله دوستانو. نو دعا کیږي د دعا وروسته به د خیره په بلال احمد جان باندې د کالي اغوستلو مراسم پیلېږي. کالي و بلال جان یې راولاړ کړي، کالي به اوس ورباندې اغوندي او ملګري ټول شاوخوا ورباندې راټول دي. دوی نو څه ناڅه وارخطا برېښي دوستانو. بلال جان او منیر احمد جان چې دي دا نو دوستانو سره ورونه دي او نقیب الله جان یې بیا د اکا زوی دي. نو ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي ودونه چې پرې وځایي. خوشحالي نو ښه غټه او پراخه هم وي. ماشاءالله ډېر غټ واده و دوستانو. داسې غټو ودونه ډېر کم پیښېږي چې میورادونه غټي او په زیات شمېر مېلمانه راغلي. مېلمانه به تاسې بیا په سالون کې وګورئ، ډېر زیات شمېر مېلمانه راغلي. کالي نو په واغوستل سوله دوستانو. مولوي صاحب نو اوس نکاح البته ملا ورتړي. د ملا تړلو وروسته به نو بیا روغبړونه کوي، مبارکیانې به ورکوي او بیا به ځو موږ د سالون طرف ته. او دوستانو تاسې زما د ویډیوګرافي اړوند که نظر لرئ یا هم غواړئ کوم نوښت راته ووایاست چې په ویډیوګرافي کې زه د بل وخت لپاره په نورو ودونو کې یا په نورو ځایونو کې نوښت وکړم، هغه هم خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دلته نو بیا ځوانانو په کوڅه کې سرسورانه کې بولې، ټکانې بولې، دا یې هم ترسره کړه چې دې باندې ډېر ښه خوند وکړي. خو دا بیا لږ په زوره دي سړی یو څه بیروي چې ورته پام یې نه وي. نو ټکان وسوله د سرسورانکو زریني ټکان. نو روان سو دوستانو د سالون په طرف باندې. تاسې راسره اوسئ، د لارې شاټونه هم راسره وګورئ. ماشاءالله ډېره غټه او ډېره ښایسته وه، ډېر ښه خوند یې کوي، ښه منظم و. مشر حاجي صاحب چې د زوم مشر ورور و، هغه نو واقعیت هم ډېره منظمه ورا سره منظمه کړې وه. بس یو موټر یې نه پرېښوی چې د قطار راڅخه ووځي. بیا چې په قطار خراب سو بیا به ورته راکښته سو چې قطار مه خرابوئ، ځغلوئ یې مه. په ورا کې تر ټولو عمده مشکل چې دی هغه دا چې کله چې موټران ځغلي بیا نو خدای مه کړه خدای مه کړه پیښه وسي. خو دلته ډېر شو ماشاءالله، ډېر ښه واده و.
کوم داسې تېروتنه چا نه ده کړې چې هغه د موټرانو ځغسته یا د ځغلولو یا د دې باعث دا نو تاسو وینئ دوستانو د کندهار درایي سیمه ده او ځوانانو په لاره کې بس ټکان یې کوله ډېر ښه خوند یې کوي هغه خپلې خوښۍ یې ډېر ښایسته ولمانځلې نو بالاخره دوستانو عینومین ته راورسېدو عینومین د بنګړي چوک یا د بنګړي په واره هغه یې وویلو حمید ویلو دا د مازون ځنګل بنګړی دی نو دلته راورسېدو پر فواره باندې به موټران څو واره سره راوڅرخي ښه خوند به هم وکړي د خیر سره ما خو دغسې هدایت دوی ته وکړي چې تاسې موټران سره راوڅرخوي د دې څخه وروسته نو دوستانو روان سو د غټې دروازې خواته داسې ځو بیا بیرته راځو عینو سالون ته نو غټه دروازه نو د عینومین هغه تر ټولو ښکلې او ښایسته ساحه ده چې ډېر زیات شمېر میله وال د جمعې په ورځ دلته راغونډېږي او خپلې میلې لمانځي دلته نو دوستانو ټکان وسوه د دروازې چې راتېر سو خو بدبختانه د یو ډېرې بدې خاطرې سره مخ سو هغه دا چې د ویلو نه د بس نه بیا کوو هغه خلک چې په دغه واده کې ګډون کړي وو هغه پوهېږي چې کومه خاطره وه بس نو ځینې شیان شته چې هغه د ویلو نه وي موږ به دعا کوو چې موږ سم سو دلته نو غټ چوک ته راورسېدو د خیره سره ستونزه داسې وه چې بس موږ ته یو څه مشکل جوړ سو په واده کې خو بس په خیر سره هغه مشکل بیرته حل سو نو غټ چوک ته راورسېدو دلته پر غټ چوک باندې زرمتره چوک پر دې باندې هم راوګرځېدو او ځو د سالون خواته تاسې راسره اوسئ د لارې شاټونه هم راسره وګورئ ښایسته ښایسته شاټونه شته په لاره کې دا نو دوستانو دغه وطن لوبځای څخه لږ لوړ
ښایسته فواره وه. دلته هم موټران په لاره کې بس ورته ودرېدمه، ما تاسې ودرېږئ چې یو شاټ ونیسو، ښه خوند کوي. نو تاسې وینئ بیخي غټه ورا ده دوستانو، ډېره غټه ورا ده، ډېر زیات شمېر موټران دي. بالاخره نو سالون ته راورسېدو د خیره سره، موټران و، زومان و، ټولې کیسې په خیر سره بس تېرې سولې، تر سالونه پورې په خیر راورسېدو. نو اوس به ځو سالون ته، سالون کې به موټران درېږي او بیا به د سالون شاټونه در باندې وینم. سالون کې به شاید ډېر خلک راغلي ځکه چې ورا ډېره غټه ده، نو خلک به ماتمي ډېر. راځئ چې دننه ورسو. دا نو عینو سالون دی چې د کندهار ښار یو له ښکلو سالونو څخه دی. ډېر ښایسته ډیکوریشن یې ورکړی دی، ښایسته اشارې او ډېر ښه ډیزاین جوړ شوی دی. که څه هم د سالون ډیزاین ډېر کلاسیک دی، خو بیا هم ډېر مصارف ورباندې کړي دي. زومان راپورته سوله، راغله سالون ته دننه راځي د خیره سره، بیا به د استقبال په ځای کې درېږي چې خلک ښه راغلاست، د خلکو ښه راغلاست به کوي البته. نو دلې به درېږي، ملګري به هم ورسره درېږي چې تاسې دغه صحنې راسره وګورئ دوستانو چې ډېر ښه خوند کوي. درې سره زومان، نقیب الله جان، منیر احمد جان او بلال احمد جان. بس خدای دې ښه نیکمرغه ژوند ورته ورکړي. دلته نو دوستانو دوی د ښه راغلاست دپاره درېږي او د ښه راغلاست مراسم ترسره کوي. خلک نو راځي دوستانو، د زومانو سره روغبړونه کوي او د دوی سره ښه راغلاست کوي او مبارکیانې ورته وایي. نو عینو سالون دی دوستانو، تاسې راسره وبوسئ، شاټونه راسره وګورئ، د ډوډۍ شاټونه به هم وګورئ راسره، او بیا به نو په وروسته کې د پروګرام د پای شیبې هم راسره ننداره کوي.
دوستانو ډوډۍ شروع شوله. د عینو سالون کارګر دي دوستانو چې مېلمنو ته ډوډۍ ږدي. تاسې د ډوډۍ شاټونه هم راسره وګورئ چې ماشاءالله ډېره ښایسته او په زړه پورې ډوډۍ یې برابر کړې وه. دوستانو کندهار په ودونو کې نو اوس مهال بس د ډوډۍ خوړلو وروسته بل کم خاص مراسم نشته. ځینې هغه خلک چې شعر و ادب و تمثیل خوښوي بیا له یو کوچنۍ ټوټه جوړه کړې وي او ځینې خلک یې بیا نه کوي. نو ماشاءالله تاسو سالون وګورئ دوستانو ډېر زیات شمېر مېلمانه راغلي دي. سالون ټوله ډک دی. حتی داسې لاس و چې ځینې سالون کې یوه خوا خالي شوله بیا هغه دوم وارې بیا ډکه شوه. یعنې خلک تر ډېر ناوخته پورې را روان وه. د 9 بجو وروسته له سالون ته خلک را روان وه او ډوډۍ ورته اماده وه. دا نو د ډوډۍ شاټونه دي دوستانو چې خلک او مېلمانه ډوډۍ خوري. ماشاءالله ټوله ډېر خوشحاله دي. بس هر چاته دې الله پاک ښه خوشحاله او ښایسته ژوند ورکړي. خدای پاک دې هر سړي ته د ښه ژوند کولو توفیق ورکړي چې د نور سره ښه ژوند وکړي او خپله هم ښه ژوند وکړي. خصوصا دې دغه واده په دغو درو ځوانانو پورې خدای د بخت کړي او خدای دې ورپورې نیکمرغه کړي.
دا نو دوستانو د زوم ملګري دي، د زومانو ملګري دي البته، چې بیا په وروسته کې ډوډۍ وخوړله. موږ هم دوستانو کله چې عکاسي کوو، عکسونه اخلو، بیا نو په وروسته کې موږ هم ډوډۍ خورو. نو د دې شاټونه مو هم ونیوله. د زوم ملګري دي، د زومانو ملګري دي البته، چې سالون کې ډېر کم خلک پاتې وي. بیا دوی نو وروسته ډوډۍ خوري، ښه راغلاست مراسم خلاص شي، بیا دوی ډوډۍ خوري. نو تاسې راسره کتلی سئ، ماشاءالله ټولو یو رنګ ښایسته کالي کړي دي. دا نو کندهار کې بس یو دود دی، کله چې واده کېږي ملګرو ته هم کالي ورکوي. نو بیا ټول له یو ځای ډېر ښه خوند کوي، او ښه د اتفاق و د مینې او د اخلاص ډک پروګرام ترسره شي. نو واقعیت ښه پروګرام په ټوله کې ډېر ښه خوند یې وکړي دوستانو. زموږ هم ساعت تېر شو، کار مو هم وکړي. خو متاسفانه دا شی دی چې موږ بیا په واده کې ډوډۍ ډېره نه سو خوړلی، ځکه چې ستړي یو او په ستړیا کې نو ډوډۍ ډېره نه خوړل کېږي. د دوستانو د ډوډۍ خوړلو وروسته نو د زوم ملګرو او دوستانو ویل چې زو د دغه ټکانو په وارې کوو، ټولو ورباندې راټولو. ماشاءالله ډېر ښه خوند یې وکړي، زما نوم راغلله. بس نو ډېر ښه پروګرام و، تاسې دغه راسره وګورئ. ښایسته فشاري په وارې دي دا یې وکړلې. د دغه ښکلو منظرو او په وارو له لیدلو وروسته مو نو بیا د زومانو او د زومانو د ملګرو څخه ګډ او جلا جلا عکسونه هم ونیوله. دوستانو د یادونې وړ ده چې په دغه پروګرام کې د فوټوګرافۍ په برخه کې زما سره ښاغلی غولي همت هم ملګري وو، چې د فوټوګرافۍ برخه هغه راسره کوله او ویډیوګرافي نو ما کوله. نو په دې سره مو دوستانو پروګرام پای ته ورسېدی، د واده مراسم خلاص وو. خدای پاک چې دوی ته خوشحاله ژوند ورکړي. تر یو بل دغسې پروګرام چې زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسو سمین میډیا یوټیوب چینل در سره شیر کړئ، تر څو ستاسې ملګري او دوستان هم له دغسې ښکلو پروګرامونو لیدلو څخه برخمن سي. ښه وخت او ښې چارې په لوی خدای مو سپارم.